وای مېلمنو څنګه راغلي؟ زه پلار یم او دی مور ده. تاسو د لور رشتې غوښتوله راغلي وو. ها ستاسو بزنس؟ زه رکشه چلوم، د رکشې ډریور یم. خان جی انشاءالله ستاسو لور به مونږ سره ډېره خوشحالوي. څنګه به خوشحالوي؟ کومه جینۍ چې د ریښمنو په بستره کې وده کېږي او د هغې د بیګ قیمت 5 लाख روپۍ وي، هغې ته به د کټملو په کټ کې څنګه خوب ورځي؟ کومه جینۍ چې د غرمې روټۍ په مکډانل کې خوري او د ماسخوتن روټۍ په KFC کې، هغه به په ساک سوکړک څنګه ګزاره وکړي؟ د بنګلو او مخته په جونګړو کې بد ښکاري د رکشې ډریورات. ته خو چېرته داسې جینۍ وګوره چې د غرمې روټۍ مرچکي سره خوري او ماسخوتن د ړندې چرګې ښوروا سره. خان چې رشته نه راکړې نو بېعزتي خو مو مه کوه. غلی شه! اوس یې په جونګړه کې خوبونه د تاج محل ویني. ته چې څومره ګټې که نه دومره زما د سپي په پالنې باندې لګي. دا حیثیت خو زما د سپي برابر دی. د جوارو په سوکړک باندې شکر وستو والا خلکو د سوچه غوړو په پراټو باندې لاسونه مږ دی، ګنې لاسونه به مو سوځي. د نینو او مخته غاښونه په ډبل روټۍ باندې چینجي نیسي. د زردارانو رشتې ته زرداران راځي، ستا غوندې پالشان نه. بس که خان بس که، ستا غرور او تکبر په خپل ځای، خو یو خبره مې واوره خان، که عزت چرته په دولت وې نو ډمان به خلکو د تبلو په ځای په جرګو کې راغوښته او هغه چا رښتیا ویلي دي چې دولت د سپک سړي په لاس کې ورشي نو د نظر په طول کې ورته هر سړی سپک ښکاري. زه چې ځو ښځې ودې کتل؟ دا چپړماران زما د لور رشتې غوښتو ته راغلي وو. ما په خیال چې رشتې په عذاب نه کوي خو رکشې ښه په عذاب کوي، ځکه خو داسې دواړه زوړند زوړند را روان یې. که ولې بابا؟ ستا د لاسه چې نن کومه بېعزتي زمونږ وشوه نو د دې نه پس چې د مخ ته ګورم دا زړه مې وایي چې په مرۍ دله زور کړمه. داسې وې رشتې په اسمانونو کې جوړېږي او بیا په دې کې د ده څه قصور دی؟ چپ! ستا هم دا ډېر ارمانو که نه چې زما د کور په فرش دی د سنگ مرمرو ټیلونه ولګي. ګنې ویلې مې درته چې ما هغه در ته مه بوځئ په کم کې چې راته د خیرات نه فساد جوړ شي. خو ما هغه وشو که نه د څه نه چې زه یېرېدم آخر راته د غربت پیغورونه وکړه که نه، ځکه چې زه خو د رکشې ډریور یم که نه. زه چې څومره په ټوله ورځ کې ګټم د هغې نه زیاتې خو د هغوی د سپي په پالنې باندې لګي. واوره یې د محبت ارماني، نن ستا د لاسه دا دې پلار ته د سپي خطاب میلاو شو. اسمان ته تاتو کلیو او مخ زما ګنده شو. محبت تا کړی او سزا یې ما ته میلاو شوه. ځکه درته زه نن ویمه چې ولې محبت کول ګناه ده، ځکه چې په دې زمانه کې د دولت قدردان خو شته خو د محبت نشته. د زردارانو په دې کلي کې صرف د زرو قیمتي د محبت نه.
په دې دنیا کې د دولت یو خزانه پاتې ده د محبت داسې نامه پاتې ده خدای ته وګوره چې هغه جیلې د زړه نه وباسه کنې نه به د دې ورشي او نه به د دې درشي